ابراهیم علیه السلام هغه انسان چې الله عزوجل ورته د دوستۍ اعلان کړی، د وخت بادشاه، خپل قوم او حتی پلار یې د ده د وژلو لپاره برنامې جوړې کړې وې. اور د الله په امر د دې عظیم انسان د سوځولو نه انکار وکړ. د ده کار خلک د بوتانو د عبادت نه منع کول او د الله بندګۍ ته رابلل و. دا کیسه موږ تر دې ځایه رسولې وه چې قوم د ابراهیم علیه السلام خبره ونه منله. الله عزوجل ورته د هجرت کولو امر وکړ تر څو په نورو علاقو کې د الله بندگان د الله بندګۍ ته راوبلي. د خپلې میرمنې بی بی سارې او وراره لوط علیه السلام سره شام ته لاړ. د لږې مودې تیرول نه وروسته یې د قحطۍ په وجه مصر ته سفر وکړ. د مصر حاکم چې د جاهلیت یو بې منطقه غیرت یې خپل رسم ګرځولی و، دغه ظالم بادشاه عادت درلود که یو مسافر د ده د حکمرانۍ ځمکې ته راشي او زنانه ورسره وي، نو که چیرته زنانه یې خور وي ورته څه نه وایي، او که په نکاح کې وي بیا یې عزت ته لاس وروړي. نو دغه امتحان په ابراهیم علیه السلام راغی. د دې حکمران عسکرو ابراهیم علیه السلام ونیو، بادشاه ته یې راوسته. بادشاه پوښتنه ترې وکړه، ستا سره موجوده زنانه ستا څه کیږي؟ ابراهیم علیه السلام چې په څه ذرایعو د بادشاه د عادت نه خبر شوی و، بادشاه ته یې وویل زما خور ده. بادشاه ابراهیم علیه السلام پرېښود. ابراهیم علیه السلام خپل میرمنې ته تر راتګ وروسته قصه ورته بیان کړه او ورته یې داسې مسله وکړه، هیڅ یوه زنانه ستا نه بغیر په دې ځمکه کې نشته چې مسلمانه وي، نو ځکه ته د اسلام په بنا زما خور یې، پام چې ما دروغجن ثابت نه کړې. بادشاه ساره بیبي راوغوښته او پوښتنه یې ترې وکړه. ساره بیبي د ابراهیم علیه السلام تایید وکړ. بادشاه چې د بیبي سارې د حسن نه متاثره شوی و، نو د خپل د رسم خلاف یې وکړ. بیبي سارې ته یې لاس اوږد کړ. ساره رضی الله عنها په همدې کمه شیبه کې د الله نه دعا وغوښته. د دغه حکمران لاس الله عزوجل شل کړ. حکمران د ساره رضی الله عنها نه بخښنه وغوښته او غوښتنه یې ترې وکړه چې دعا وکړي تر څو لاس یې روغ شي. ساره رضی الله عنها دعا وکړ او د دې بادشاه لاس روغ شو. بیا یې لاس وړاندې کړ، بیا یې لاس شل شو او بیا یې بخښنه وغوښته. دغه کار 3 ځلې تکرار شو. په آخر ځل یې د دروازې مخې څوکیدار ته غږ کړ، دا وباسئ، دا زنانه څوک ده چې تاسې ماته راوستې؟ دا خو انسان نه دی، شیطان دی. ساره رضی الله عنها د وتلو نه وروسته د بادشاه په زړه کې د دغه پاکې زنانه درناوی پیدا شو. یوه وینځه یې ورته ورکړه چې دا به ستا خدمتګاره وي. دغه وینځه هاجره نومېده. دا چې ابراهیم علیه السلام د قحطۍ د وجې مصر ته تللی و، نو د لږې زمانې تیرول نه وروسته بیرته شام ته ستون شو. د ساره رضی الله عنها نه د ابراهیم علیه السلام اولاد نه و، نو ځکه د دې پاکې زنانه په خپل خاوند شفقت راغی. بیبي هاجره یې ابراهیم علیه السلام ته ورکړه تر څو نکاح ورسره وکړي. د څه مودې تیرېدو نه وروسته الله عزوجل یو زوی ورکړ، نوم یې پرې اسماعیل کېښود. اسماعیل لا 2 کالو ته نه و رسېدلی چې د الله عزوجل بل امتحان راغی. الله عزوجل امر وکړ چې بیبي هاجره د خپل ماشوم سره مکې مکرمې ته بوځه. په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانات راغلي، نو په دې وجه الله عزوجل ورته د خپل د خلیل لقب ورکړی. په هغه وخت کې مکه مکرمه یوه دښته وه، هیڅوک پکې نه اوسېدل، د اوبو او خوراک هیڅ درک پکې نه و. کله یې چې هاجره رضی الله عنها او اسماعیل علیه السلام اوسني مکې ته راوستل،
دوی ته یې هیڅ نه وویلي. ابراهیم علیه السلام ترې روان شو. هاجرې بیبي ورته آواز وکړ: ای ابراهیمه، ته موږ چاته پرېږدې؟ بیا یې غږ کړ: ای ابراهیمه، ته موږ چاته پرېږدې؟ دریم ځل یې بیا پوښتنه وکړه: ای ابراهیمه، ته موږ چاته پرېږدې؟ بیا یې بیرته خپله ځواب ورکړ: آیا دا د الله امر دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته د تایید لپاره خپل مخ واړاوه او سر یې ورته وخوځاوه. نو هاجرې رضی الله عنها ورته وویل چې داسې ده نو الله عز وجل به موږ نه ضایع کوي. ابراهیم علیه السلام چې د خپلې بیبي او بچي نه لږ پناه شو، خپل مخ یې مکې ته واړاوه، دعاګانې یې وکړې او دا یې وویل: ای الله، د دې ځای نه یو ښار جوړ کړه او بل په دې ځای کې رزق پیدا کړه. ای الله، ما دا خپله زنانه او بچی په داسې ځای کې پرېښود چې دلته ګیا هم نشته او دلته ستا کور جوړېدو والا دی. نو ته د خلکو په زړه کې د دې ځای سره مینه واچوه. دغه دعا الله عز وجل دومره په اوچت انداز قبوله کړه چې که موږ او تاسو کې یو ډیر ادنا انسان وي کعبې ته د تلو تلوسه په زړه کې لري، دلته به مونځ هم نه کوي، خو که ورته ووایي چې حج یا کعبې ته ځې نو په خوشحالۍ ورته تیارېږي. خپل کار او هر هغه مصروفیت چې لري هغه ورته پرېږدي. دا ټول د ابراهیم علیه السلام د دعا په وجه ده. الله عز وجل قبوله کړې او زموږ په زړه کې کشش د بیت الله او د کعبې طرف ته اچوله. د هاجرې رضی الله عنها سره لږې اوبه او خوراک. د اوبو او خوراک تر ختمېدو وروسته یې په وجود کې د ماشوم لپاره پۍ ختمې شوې. ماشوم د ولږې او تندې په وجه په ژړا شروع وکړه. هاجرې رضی الله عنها خپل ماشوم بچی په ځمکه پرېښود او خپله په اوبو پیدا کولو پسې ووتله. د صفا او مروه غونډیو کې د اوبو د پیدا کولو هڅې وکړې. 7 ځلې صفا او 7 ځلې مروه ته لاړه او په دې منځ کې منډې وهلې، خو د اوبو هیڅ درک نه و. د ډېرې ستومانۍ حالت کې په مروه غونډۍ ولاړه وه چې یو غږ یې تر غوږو شو. نو دې وویل چې دا غږ د چا دی؟ ځان ته یې وویل چې ته چوپ شه. نو دې ورته آواز وکړ: قد اسمعت ان کان عندك غواص. خبره دې راته راواوروله، ته څوک یې؟ که چېرته در سره کومک وي خو رایوړه که نه. دې سره دا زنانه بیرته خپل ماشوم څنګ ته راغله. ګوري چې د ماشوم تر څنګ یې اوبه پیدا شوي او یو چینه جوړه شوې. دا په حقیقت کې د زمزم اوبه وي، د زمزم چینه وه. جبریل علیه السلام په خپل وزر باندې ځمکه وهلې وه او اوبه ترې راوتلې. زمزم هغه اوبه دي چې د خوراک او څښاک پر ځای کار کوي. نو ځکه د هاجرې بیبي د څښلو په وجه د ماشوم لپاره پۍ پیدا شوې. دوی د دې اوبو نه استفاده کوله او د دې اوبو تر څنګ ناست وو. په دې کې الله عز وجل دوی ته یو بل پروګرام برابر کړ. جرهم یو قبیله چې د روم والاو سره د جګړې په وجه د یمن نه وتلي ول او پر دې لاره تېرېدل، د اوبو په تلاش کې ول. دغه قبیلې څه مرغان ولیدل چې په یو دښته کې الوزي او موجود دي. د ځان سره یې وویل: مرغان نه وي مګر د اوبو تر څنګ. لاړ به شو چې تر څو د اوبو څه درک پیدا کړو. چې راغلل ګوري چې یو زنانه د خپل ماشوم سره د دې اوبو تر څنګ ناسته ده. دوی د اخلاقو خاوندانو. د بیبي هاجرې نه یې دلته د اوسېدو لپاره او د اوبو نه د استفادې اجازه وغوښته. هغې ورته په یو شرط اجازه ورکړ
چې که چېرته تاسې دلته اوسېږئ نو په اوبو کې به زما حق وي، دا اوبه به زما حسابېږي. دغه خلکو ورسره دا خبره ومنله او دلته دیره شول. هاجره رضی الله عنها د خپل ماشوم سره دغه جرهم قبیلې خوا کې اوسېدل. دا چې نور څه پېښ شوي او څه وشول په دې به په نورو ویډیوګانو کې بحث کوو. هیله ده موږ د خپل دعاګانو نه مه هېروئ. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.